افغان دعوت چینل سبسکرایب کړئ ترڅو په رسنیز ډګر کې د اسلام دا پیاوړی سنگر لا قوي شي. په حدیثونو کې امیر المؤمنین امام بخاری رحمه الله ابو عبدالله محمد د اسماعیل زوی او د ابراهیم المسی او د بخارا اوسیدونکی و. پیدایښت یې د جمعې په ورځ په 14 د شوال د 194 هجري قمري کال کې شوی. د 10 کالو و چې د قرآن کریم حفظ یې ترسره کړ او د 14 کالو و چې ځینې مشهور کتابونه یې ویلي وه. ویل کېږي چې په کوچنیوالي کې اندازتن 80,000 حدیثونه زده کړي وه. په کوچنیوالي کې الله تعالی د نظر په تللو مبتلا کړی و، خو د ده نیکې مور به الله عز وجل ته شپه او ورځ زارۍ کولې او له هغه تعالی نه به یې دعاګانې غوښتلې ترڅو یې بچي ته د سترګو تللی نظر واپس کړي. په دغه حال کې ورته ابراهیم علیه السلام په خوب کې زیری ورکړ. ورته یې وویل ای ښځې یقینا ستا د ډېرو غوښتنو له امله الله عز وجل ستا زوی ته بیرته نظر ورکړ. نو سهار چې امام بخاري له خوبه راپاڅېد الله تعالی ورته نظر بیرته ورکړی و. د ده ښکاره نښې او صفتونه: د ژبې ډېره ساتنه کول، زهد او قناعت، امانتداري او پاکدامني. د ده د استادانو شمیر له 1000 څخه ډیر دی. د یاد وړ یې احمد بن حنبل، یحیی بن معین، اسحاق بن راهویه، علي بن المدیني، قتیبه بن سعید او ابوبکر بن ابي شیبه و. د زده کړو لپاره د ده سفرونه: د امام بخاري سفر له مکې او مدینې څخه پیل شوی و چې په دغو دواړو کې د 6 کالو تیرولو نه وروسته د اسلامي نړۍ ګوټ ګوټ ته تللی و.